مناونې کې هیلې ټولو افغانانو پښتنو خویندو ورونو ته خصوصا دا ویډیو چې ده زما هغه د جهاد ټیکهدارانو ته ده څوک چې د پاکستان نه ځي په افغانستان کې بې ګناه خپل ورونه شهیدانې خپل وطن ورانوي او د جهاد رنګ یې ورته ورکړی هغې ته ډالۍ وي زه تاسو یو داسې ویډیو تاسو ته وښیم د جهاد ټیکهدارانو چې په پاکستان کې د اختر په درېیمه ورځ داسې شراب خرڅیږي که مسلمان هیوادونه دي او که غیر مسلمان هیوادونه دي هلته نه ولکه کوکا کولا پانتا اوبه داسې خرڅیږي څه رقم چې په پاکستان کې شراب خرڅیږي دا ویډیو هم در باندې ګورم خو د هغې نه مخکې درته دا ویم چې یو 15 منټه قرآن راوالی قرآن او کوټه کې ځان ته کښېنئ او الله ته مخ کوئ چې دا جهاد په پنجاب کې کېږي په پېښور کې کېږي که په کابل کې کېږي ما ته د دې جواب راکئ نو اول دا ویډیو وګورئ واورئ تاسو سره بیا زه خبرې کوم بیا سره په تفصیل سره دا ویډیو وګورئ आमर अकबर फुल लारकाना ये शराब का गुत्ता खुला हुआ है कोरोना वायरस उरूज पे लारकाना में ईद का तीसरा दिन है ये शराब का गुत्ता खुला हुआ है इस वक्त गाड़ियां ये सारे आप देखें रोड ब्लॉक हैं सामने दड़ी थाना है उस तरफ मार्केट थाना है ये आप शराब के दुकान पर रश देखें ये रश है अस्सलाम वालेकुम ये शराब के दुकान पे रश है और पुलिस में आपको वायरलेस है नहीं फिर वायरलेस क्यों उठाई आपने दोस्त की वायरलेस है तो ये रास्ता भी ब्लॉक हो गया है सिर्फ शराब की वजह से पता नहीं ये शराब की दुकान है किसकी दुकान है पता नहीं किसकी दुकान है आपको पता नहीं है किसकी दुकान है शराब की दुकान पे रश है ईद का तीसरा दिन है कोरोना वायरस उरूज पर है आमर अकबर फुल लारकाना सीएम सिंध से सवाल पूछ रहा है मैं सीएम सिंध से सवाल पूछ रहा हूँ सर लारकाना सिंध में है या इलाका गैर में लारकाना सिंध में है या इलाका गैर में क्या कोरोना के ये शराब पे रश है इतनी रश शराब पर दोनों थाने सामने मार्केट थाना और दड़ी थाना सामने और वहाँ पर शराब की दुकान पे रश रास्ते ब्लॉक हैं थैंक यू जी आमर अकबर फुल लारकाना افغانان ورونو دا خیلی چې خلک وایي چې دا خو په سند کې دا د شرابو دغه داسې په زرهاو د شرابو د خرڅون دوکانونه یا داسې په زرهاو د ایله منډۍ په پنجاب کې موجود دي ما نه زه اول ورځ ما نه چا پوښتنه وکړه وایي یو ځوان وایي دا جهاد په افغانستان کې کله ختمیږي ما ورته ویلی جهاد خو په قرآن کې شته دی خو کیدای شي چې دغه ملیان موږ ته دا قرآن سم ولولي ځکه موږ خو په عربۍ نه پوهېږو چې دا جهاد کیدای شي چې یوازې افغانستان کې د پښتنو ته راغلی او کیدای شي چې دا جهاد یوازې په افغانستان کې د قیمته پورې وي او کیدای شي چې دا جهاد د اخري افغان د وجلو پورې وي نو د خدای په لحاظ باندې چې یو سړی خپله په غولو بېادبي دې ما پې ناولې په میتیازو ناولې په تشناب په ټایلټ کې ناست سي د هغې مونځ کېږي نو ته ماته دا ووایه چې اسلام خو بارډر نه لري سرحد نه لري نو څنګه زه د پاکستان د ټوپک اخلم او زه افغانستان ته منډې وهم هلته جهاد کوم نو دا جهاد خو دغلته د پاکستان چې رسمي ټکس د ایله منډیینو نالي رسمي ټکس د شراب د کارخانو نالي او هغه ماته ټوپک راکوي او زه ورځم خپل ورونه وژنم لږ سوچ لږ عقل استعمال کوئ تاسې ماته په ټول افغانستان کې یو 3 شرابخانې وښیوئ یو 2 کارخانې ماته د شراب وښیوئ یو 3 ایله منډۍ ماته د وښیوئ چې هلته ایله منډۍ او په پنجاب په پاکستان کې په زرهاو ایله منډۍ دي چې پاکستان رسمي ټکس علي په زرهاو داسې د شرابو دوکانونه دي چې کل عام شراب خرڅېږي دغه په اردو کې ښکاره وایي چې هغلته پولیس سټیشن دی هغلته پلانې ځای دی بستانې دا یو ویډیو ما نه ده ډکه کړې دا یو پاکستاني ډکه کړې دی یو سندي ډکه کړې نو د خدای په لحاظ باندې ولې بېګناه افغانان شهیدانوئ ولې جهاد افغانستان دفاع پاکستان همداسې شروع کړی دی نور راستانه شئ اصلي چې موږ دا نه وایو چې په پاکستان کې دا جهاد وکړئ موږ دا وایو چې په پاکستان کې جهاد نه کېږي نو بیا په افغانستان کې بالکل نه کېږي ځکه د افغانستان غوندې مسلمانان اردو د افغانستان غوندې کې مسلمانان خلک په ټوله دنیا کې نشته دا د پاکستان میډیا وایي نو خدای ته وګورئ دغه جنګ پرېږدئ دا والله چې دا جنګ د کفارو جنګ دی دا د کفارو په پیاده باندې تمامېږي دا د پنجاب په پیاده جنګ دی دا والله کې د مسلمان جنګ دی والله کې دا د افغان جنګ دی دا پښتون وجنه افغان وجنه ده د دې ویډیو نه وروسته لږ سوچ وکړئ مه وژنئ دا خپل ورونه مه وژنئ د پنجاب په ټوپک باندې نور جهادونه نه کېږي دا 45 کاله موږ د پنجاب او د امریکایانو په ټوپک جهاد وکړو دا ویډیو مخکې شیر کړئ دا الله